جمناستیک مې ورسره کړی چې په دې سر په دې طلاق به مې وایي بیا به استادانو په دې هغه کې راتلو چې ته لیونی که په سر لګېدلی په دې خپل تمرین کې خو داسې ویل مه کوو خوند راکړي چې مغز ور مات کړم او فارمونه خو به مې داسې په یو سکند کې به مې ټول درته خلاص کړ ته ما ته وایه چې فارمونه ما نه ټول ویر دي خو نه دي زده کړې چې فارم یې درنه ویر ده ته په ژوند کې رانه کراټه نسي کوی چې فارم یې درته نه یاد ته په فارم دا فورمول ده لکه د ریاضي لکه د فیزیک ته چې فورمول نه لرې خو تا نه دي کړي پس ته به ډاکټر زبید ما ملګری ده په دې شیانو باندې مه نه ډارئ په بل په کراټو کې یو غم دا ده چې کله تاسو پوهېږئ په دې ورزشو کې چې مهم ده سټیمنا ځینې کسان دي بوکس کوي بیا ورسره باډي بلډري هم کوي د باډي بلډري او د بوکس دا دواړه هم خوبي سره لري هم بدي په باډي بلډري کې د تا بوکس وزن زیاتیږي ته کولی سې چې د خپل مسلز په زور باندې یو کس په بوکس باندې ووایي او وزن دې زیات سي هغه خو دې ورسره زده ده سکیلز نور وزن هم په زیات کې خو لانګ رن کې تاوان دا ده چې مسلز او وزن دې زیات سه سټیمنا دې ورسره کمیږي نو ته که غواړې چې غټو مسابقو ته لاړ سې انټرنیشنلي ته به مسلز ډېر نه جوړی د بوکس د وزن غم دې مه کوو د دې غم کوو چې سټیمنا دې ختمه نه سي او 3 دقیقې وروسته ستړی او بیا په هغه وخت کې سکان درته راواچي خوله دې وازه نیولي دا ډېره زیاته خطرناکه خبره د اکثره بوکسران په همدغې باندې شی تاوانوي چې سټیمنا یې له لاسه ورکړي نو جناب محترم صاحب په دې ورزشونو خو زه تاسو ته کله نه یم غږېدلی نو که غواړئ چې په دې باندې بیا درته وغږېږم بیا دا د ما یو بل مسلک ته چې دا ما لا نه ده ټچ کړی ان ټچ پاتې ده مګر تا ته چې زه ګورم ته نه یې په ډېرې بخښنې سره ته په کراټو کې استاد نه یې البته رهبره نن سبا ورته سټامینا نه وایي نن سبا ورته کارډیو وایي کارډیو ها د کارډیو او د سټیمنا ترمنځ یو څه اندازه فرق شته و کارډیو چې دا د سټیمنا د زیاتولو لپاره به ته کارډیو اکسرسایز کوي چې سټیمنا دې زیاته سي بیا بالکل منم دي ځکه کارډیو ورته وایي چې کارډیولوژي چې دا بیا خو دلته زه ډاکټر یم که نه زه خو یو غم نه یم دې ته کارډیو ځکه وایي چې دا کارډیولوژي ده په کارډیولوژي کې به ته د زړه ضربان پوهېږئ تاسو ته زه یو بل شی در وښیم کوم انسانان چې په منډه کې زر خولي کېږي یا هر وخت کې زر خولي کېږي د دوی کارډیو ضعیفه ده یو دویم کوم انسانان چې کله منډه کوي او د زړه ضربان یې زر پورته ځي د ده کارډیو ضعیفه ده ته باید منډه وکړي مثال په ماشین باندې په 7 یا په 8 کې 10 دقیقې او تا د زړه ضربان چې د انسانانو 2 بیا ده مثال تر 80 او 90 او 100 پورې ځوخیږي نو ته نورمال تا غیر تا کارډیو کوي ده او دا چې 3 دقیقې په 5 ماشین باندې ګرځېدل او د زړه ضربان د 100 نه پورته کېږي او 100 او 100 ته رسیږي یو ډان دا معامله ختمه ده رهبره په دغه بیگ باز غږ وکړه ما یو شی لیږلی یو د کنسلټنسي لپاره تکمیل یې کړه که نه ته بیگ باز ته راسه وروره نو زه داسې نه سم کوی چې د خلکو له کراټو به دې هم خلاصوم تا انجو به هم چلوم نه راجیګې کمه ویله ده رسۍ ور واچوي راجیګ څه ولې رسۍ درته واچوه دا څه مانه دا خو څه نه ده که نه حیوان خو نه دی والا دا خبره خطرناکه وه رسۍ ور واچو نه خبره هم صحیح ونه کړه بل ته څه ولې خلک تا ته پروپوزل ولیکي خلک مصروف په دې نه په عذاب وه نه محمد رهبره ما کانفو کړی کانفو زبی کنفو پیسې کې د ما ته فرق راکړه شي زه د درته پیګې لیکم وزبي ګوره په د کانفو کې کنفو چې دي خطونه وو د کراټو چې بیلټونه وو نه څوم ګوره خط پورې نه د مونږ چې په کانفو کې وو په هغه کې فورمونه و فورم که نه فورم خو یې د هغه و فورم یې د هغه و بیا به چې ته یې وې له یو سین نه بل ته تلې هغې ته خط ویلې او څو خط خطه یک دې خط اخیستي ما به تکواندو کړی تکواندو یا ول مخره وس راته وای ولا دې ته خط ویلې ته مې په کنفو کې رئیسار نه کړې په دا د قرآن ما قسم مسلک شه نه په خدای قسم ما کانفو واک خو نه دی اوس دا نو وس وای ولا ما 2 خطه نه کړې په خدای ما کانفو نه وسړي ما په د فیضان صاحب محترم جمهوریت او د کټرتو لغت نه مخ کې
او کوی چې دغه اول فورم درته پوه شوې اول فورم درته تشریح کوم دغه چپ لاس دی نه او ده په دې خو پوه شو چې خطونه وکنه دا او فیضان صاحب کانفو تیکواندو کیوکیشن د دې ترمنځ فرق څه دی؟ هغه به درته وایم، هغه دا هغه به نصرت تو پکېږي. زه د اول خط درته تشریح کوم دغه چپ لاس دی نه ده چپ لاس دا به چې لکه څوک غوندې نیسې که نه داسې مخامخ خپله پوهېږي چې لکه څه شی غوندې که نه او دغه دویم ښي لاس چې ده دا داسې قطعي او د ده په سر یې داسې ږدي لکه دغه د صلیب شی نه ده دغسې بیا داسې یو خواته ښي خواته بسې د تاوېږي بیا به د چپ بوکس اول به چپ بوکس وي بیا به ښي بوکس وي بیا دواړه داسې سینې ته راوړې ورکې کوم ها د کنفو غږ څه شی ده؟ د کانفو غږ او چې ته د وار سره به غږ کوې په فارم کې، فارم بې غږه نسي کولی. نه خو ته اوس فکر کوم ته د کیوکیشن څه کې نه په هوس هر یو هوس شي کې غږ سته، هوس په کرټو هوس کې غږ سته. هوس هوس نه توغه او تو هم ستا هوس هم ستا تو بالکل نه او ولا کړی توغه دا کله به چې ودرېده توغه. او بالکل هم دغه دا سره اوس چې درته دا چالان کړم پوره چې 15 کسان درته کتار واچوي. هغه فرانکیک نه چې تا ویلې هغه فرانکیک ته په کانفو کې څه وایي که دغه دی ویلې بیا دې منم ما کنفو نه فرانکیک ده، ولې دروغ وایم؟ کنفو مې هغه صرف ته هغه ته کیتو وایي کیتو ما خو صرف د کنفو بازان لیدلی دي، ځکه موږ به ورسره کله کله ویلې چې راځئ سره وی ډزو. بس نو ولا داسې فیضان کانفو بس صاحب ګوره ښه ما مافي ولاکه درته والي تکواندو مې تقریبا 8 کاله کړې ده په پېښور کې او چا سره جمناستیک مې چا سره یو منټ استاد شفیق سره او دغه جمناستیک مې د وم سیم په جریان کې اتحاد لیسه کې کاو هغلته استادانو به موږ باندې ورزش کاو جهادي تربیه په نوم باندې به یې را باندې کول نو هلته هم دغه کول دا جمناستیک او دا شی نه هلته راښول بل بیا چې کابل ته کله راغلم د استاد فضل من الله فضلي سره مې د اولمپیک په برخه کې دلته د کانګ فو یو ځای او فضل من الله فضلي په چلستون کې کورو د ده ورور هم دغلته د موږ استادي کوله دم کوله نو هغه مې له ده سره څو کلن وې یو څو میاشتې مې ورسره وکړه څو او کلن وې یو منټ لطفا او څو بل کلن وې د کرکټ بورډ طرف ته دغه ځای کې یو خالی ځای و د بلډینګ بیخي خالی غوندي و زوړ بلډینګ و دلته یو ایرانی استاد و په البته افغان خو له ایرانه راغلی و هغه سره مې ډېره کمه یو میاشت دوه میاشتې صرف دغه وکړه کیک بوکسینګ مې وکړه رهبره ته خو ګوره په دولت کې وې او دغه بل ته په اولمپیک کې وې کارتینو کې د مصطفی مسجد سره لاندې په زیرزمینی کې په هغه ځای کې د استاد اشرف علي خیل سره هغه سره مې وشو وکړې یو څو میاشتې ډېره مې نه ده کړې او د استقبال په سینما کې مې یو بل استاد دغه نوم مولا رانیر څه په وزارت داخله کې کارم کو ډېر ښه استاد هغه د اقبال سینما کې مې مالته یو څو میاشتې بیا تکواندو وکړه دغه یو بل زه به یو پوښتنه وکړم دغلته البته زبی تا نه بغیر دا نور دې راته جواب کړي دغه افغانستان بیا یو خپله یو څه جوړ کړه که نه لکه کامفو تیکواندو دغه شیان د دغه نوم څه وکړي چې زده وي د ما زده ده مقصد خپل افغاني سبک مهرباني وکړئ تاسو دنه معلومیږي تاسو زه څومره نه پوهېږم ښه ښه ته پوهېږي خو ګاڼه یې دا ته خو نه پوهېږې ته خو د خوږیاڼیو کې نو ته به څه پوهېږې نصرت خو په دغه چینلو کې نه ده رهبره ته پوهېږې نصرت چې دا نه نصرت ولا کنفو تکواندو باز ده. پوهېږئ هغه څه او وو ما یعنې سوت مطلب مرمن دغه پورې کړی او بالکل پوهېږئ د تکواندو سبک چې وو باتوراندو دا بیا دوی مطلب د کانفو د تیکواندو د دغه ټول شیان نه لږ لږ اخیستی وو یو شی ترې جوړ کړی و د باتوران په نوم باتوراندو نو باتوراندو مقصد ښه لوبغاړي کې پهلواني مو مقصد غېږه خو مقصد دغه کانفو د تکواندو داسې ده لکه لور نه ګر چې کانفو کانفو چینایي بازان ده کانفو نه چینایي ده او خو تیکواندو چې دا هغه کوریایي ده او کراته چې دا هغه جاپاني نه ده هسې نه درته وایم نصرت خان یعنې د کانفو بازان ډېر پوکي ښه د تکواندو مخ ته بیا نسي درېدی نه ته لیونی کانفو نه تیکواندو کانګ فو قوي ده کانګ فو په قوي ده دغلته زبي بیا د یو من وکړه په بخښنې سره تیکواندو چې دا د جنکیانو لوبه ده تیکواندو پوهېږي کې هلته د بوکس نشته هغه صرف لغتې دي هغه هم ستا هلته په څوک سینه ده کې به یې وایي کانفو خاص باز څوک ده کانفو باز این جانب صحیح ده چې هر وخت کابل ته راغلې ما او تا به یې سره معلومه کړو دا بیا ولا هلته همدغلته معلومېږي اول فارم زه به وکړم تشریح به یې کوم دویم فارم به ته فارم تشریح ولې کوې تشریح کوې سم صحیح مسابقه کوو فارم زه څه کوم خو صحیح د مسابقه به هم در سره وکړو او سړی خو فایټ کابل فایټ ته چې کوي فایټ راغلم کول غواړي دی نو ملا ګرنیټه دا څه میسجونه راته کوي په خدای لیونی دې کړم هر
سپیس کې میسج هر سپیس کې میسج څه کار دی در والله سره ویله یو میسج مې د نه کړی ته خبر یې هغه په شی دی کنه چې بار چا ورته ملاګرنیټ وکړي هدف یې دا ده چې بلاک نه یې وباسه. بلاک کړی دا زه نه بلاک کوم زه میسج به دې بلا کړی وي ته ډېر نازوان یې مګر هم چې دا بهیر راکړه وغواړي بهیر ډاکټر سیزابي تا د فنګ سره معامله څنګه کړه بیا یو ځل خو تاسو لانجه کړې او بیا څنګه شو چا سره دا د افغان فنګ په نامه چې یو کس پنګ غوږ ونیسئ افغان پنګ داسې راغلی و هغه داسې فکر کوه چې له ده نه هوښیار سړی نسته رهبر هم ټوله شبکه ورپسې وروغورځوله ورته به یې میسجونه کول چې وروره ته داسې